د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ ښاروالۍ لخوا د سیګۍ ښارګوټي اړوند سړکونو، کوڅو او لښتیو د هوارسازۍ او صفایۍ چارې روانې دي. دغه کلیوالي کوڅې او سړکونه چې د هواري او جغل اچونې لګښت یې تڼیو ولسوالۍ کې د ښاروالۍ امریت له لوري ورکول کیږي. موخه یې د دغه سیمې اوسیدونکو ته عامه خدمات دي. د سیمې ښاروال چې خپله هم لاس په کار شوی وایي چې د تڼیو په بازار او اړوندو سیمو کې به دا ډول خدمات نور هم پراخ شي ترڅو خلک له ښاري اسانتیاوو برخمن شوي وي. دغه کوڅې چې دی مثال کوڅې دي درې عمومي سړک دي چې د تڼیو ښاروالۍ په مالي لګښت په دینې اول هوارۍ چاره وشوې ګلیډر لخوا یې نشوته اوس شګه پچوي کېږي چې د شګې بیا په هوارۍ کې چې د موږ سره دغه سیمې منطقې د سیګۍ اړوند د نمرو اوسیدونکي همکار دي. دا ځوانان تاسو وینئ دوی د کور آباد وي په موټي برکات شه دغه موږ سره همکار دي په دا هوارۍ کې دغه موږ سره همکاري کې دغه هوري موږ په ګلیډر هم کړای شو خو ما دغه موږ د نورو سیمو نورو منطقو خلکو ته موږ دا یو خیو چې مثال که چیرته ولس او دولت سره همکاري ډیر سکه. د سیمې اوسیدونکو له ژمن سره په خبرو کې ویل چې له دې وړاندې به د بارانونو پر مهال دغه کوڅې د اوبو ډکې وې چې سیمهوالو ته د تګ راتګ په موخه ګڼې ستونزې جوړې کړې وې او په خبره د دغه هواري او جغلکري سره به ستونزې تر ډیره هوارې شي. دوی په خپله سیمه کې د نورو پروژو د تطبیق غوښتنه هم کوي. کله په دا وطن کې وره وشوه دا وطن ډېره پسته خوره لري. ډېر سپینګیري به چې په دانده تلل پرتوب شول چا به پښې خوږ شول چا به ورالینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښت د خلکو په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي. خدای دې وکړي چې دولت نره هم د میږ دپاره داسې مرسته وکړو چې د میږ مشکلات روزانه مشکلات حل او فصل کړي. د دولت نه ښاروال صاحب نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دا سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي په خای کې لښتي ویلر ته وکني او دغه هغه خیري خدمات چې موږ په دلته لري په نقشه کې لکه جماعت مکتب د خدمتونه باید دولت تر سره کړي او جوړ کړي. ښاروال صاحب نه ډېره مننه چې موږ ته په دا سړک نه شګه تعالی کړه. یس دغه کې چې موږ دغه شګه په وچوله ډېره بهترین کوروشه. د تڼیو اړوند په سیګۍ سیمه کې د ښوونکو ښارګوټی 215 نمرې لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال ښوونکو ته ورکړل شوي دي. تیر کال هم د تڼیو ښاروالۍ امریت د ځینو کوڅو د هواري او جغل اچونې کارونه ترسره کړي وو.